وری په جګړه کې وریجې نه پخېږي؟ په تېره لوست کې مو وویل چې اوبه په هغه شرط د سانتیګراد په حساب په 100 درجو کې جوش کېږي چې د اتموسفیر فشار معیاري وي. د اتموسفیر معیاري فشار له 101.3 کیلو پاسکال سره برابر دی او دا هم د سمندر پر سطحې د اتموسفیر فشار دی. که موږ جګ غره ته وخیژو نو د جګوالي له لوړتیا سره سم هوا کمیږي. نو په لوړ غره کې د اتموسفیر فشار هم د اتموسفیر له معیاري فشار څخه ټیټ وي. د اتموسفیر په ټیټ فشار کې د اوبو د جوش نقطه هم ټیټه وي. د بیلګې په توګه په هغو لوړو سیمو کې چې د سمندر له سطحې څخه 3000 متره جګوالی لري د اوبو د جوش نقطه د سانتیګراد په حساب له 80 درجو سره برابره ده. که موږ په همدغسې حال کې په اوبو کې وریجې پاخې کړو نو اوبه به په 80 درجو کې پر جوش راشي. که موږ اوبو ته په مداومه توګه تودوخه هم ورکړو خو تودوخه به یې لوړه نه شي. اوبه په لوړو سیمو کې د وریجو د پاخېدو تودوخې ته نشي رسېدلی نو وریجې هم نشي پخېدلی.